أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. دغه رکوع کې الله جل جلاله بندگانو ته د توحید دعوت ورکوي چې الله جل جلاله یکی او منوي د الله سره شریک ما جوړوي او د الله جل جلاله بندگی کوي، غشتل صرف اور صرف د الله جل جلاله نه کوي. بیا به الله پاک خپل شګړې ذکر کی، خپل قدرتونه به ذکر کی چې الله پاک داغه کوي. لہذا چې الله دا ذات تا چې دا هر څه الله کوي، پیدا کړي هر څه الله دی، نو د دغه الله نه بل طرف ته تاسو منډه ویلې وای. او بیا به د نوح علیه السلام واقعیا پیش کی چې نوح علیه السلام د دغه الله څومره دعوت ورکړو خلکو ته. انا نیم سو کوله خود تبلیغ کړو 950 سال د 1400 سال نه څخه کم د زندگی وا 1400 د دغه قریب د زندگی وا او د کې 950 سال د خلکو ته تبلیغ کړو. نو هغه بیان بل الله ذکر کی چې د کوم بیان خلکو ته کړو. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، بشک سره رب دې تو سے مالک دې تو سے الله جل جلاله اغدا خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمنونه والارض او مزکا فی 6 ایام په اندازې د شپې ورځې کې د شپې ورځې کې اندازې مطابق الله پاک د اسمنونه او مزکه پیدا کړی دي. دا اندازه ټکه ځکه کوو صفات سینې یو چې په شپې ورځې کې پیدا کړی. د شپې ورځې چې کوم مداد وخت ته نو د شپې ورځې نه 124 غنټې سي، ځکه چې ریز او شپه دا خو د امیر سترګې سره تړلي دي، خو چې میر سترګې وخت نو ریز شي چې ډوبه شي شپه شي، نو په هغه وخت کې خو یا میر سترګه وانه نو شپه او ریز هم نه وو. نو د شپې ریز چې کوم او د شپې چې کوم اندازه او مقدار د په دومره وخت کې الله پاک دا اسمنونه هم پیدا کړل او مځکه هم پیدا کړې. د اتوار د ورځې نه شروع وکړه او جمعې ورځې ته اختتام وکړو. اوس الله پاک دغه اشیاء د شي نه په شپې ورځې کې پیدا کړل، حالانکه الله خو دومره قادر ده چې په یو سکند کې الله څه پیدا کوي شل. په دې کې اعتدال طرف ته اشاره ده چې بندگون چې کومې چارې کوي آب هم دسه الله حسب ترتیب کوي، یو وخت کې بدا چار کوي، بیا بل وخت کې دا کوي، بل وخت کې دا کوي، نو ارڅه به د اعتدال په انداز باندې کوي. فی 6 ایام په اندازې د شپې کې ثم استوى علی العرش، بیا الله پاک برابر شو په عرش باندې. عرش سریر الملک د بادشاہ چې کوم تخت وي هغه الله برابر شو کما یلیق بشانه، لکه څنګه چې د الله جل جلاله د شان سره لایق ده. د چا په ذهن کې نردرومي امام مالک رحمت الله علیه نه د استوا علی العرش چا پوښتنه وکړه چې په عرش الله څنګه استوا کړی، نو امام مالک رحمت الله فرمایل چې الایمان به واجب، الله په عرش استوا کړی، په دې باندې ایمان دا لازم ده، واجب ده. او کیفیته مجهوله، او د دې کیفیت چې څنګه الله په استوا کړی برابر شوی ده دا مجهول ده، دا کولو کې نرسي. والسؤال عنها بدعه، د دې متعلق سوالات کول دا بدعت ده، دا به نه کوي. یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا، یغشی اللیل پټه کی الله جل جلاله شپې باندې النهار د ریزې لرا، نو په شپې سره ریز الله پټه کی، ریز ورکه شي شپارول.
یطلبه حسیسا طلب کوي دغه شپه د دغې ریزې لره حسیسن جلدی سره. نو د شپې او د ریز میانځ کې هېڅ فاصله نشته، بس چې څرنګه شپه درومي ریز ختم، او چې بیا څرنګه ریز درومي شپه ختم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر او امیر سترګه او شپږمایه والنجوم او ستوري مسخرات دا تابع دي بامره په حکم دی الله جل جلاله سره، په قدرت دی الله جل جلاله سره. دا ټول اشیاء چې الله ذکر کړل دا د الله د حکم مطابق دا خپل یو مدار دا په هغې باندې دا چلیږي. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه د میر سترګې دپاره دا مناسب دي چې په شپږمي باندې مخته شي، او نه شپه چې دو اپریز باندې مخته کېدی شي. د کوم اشیاء چې الله پیدا کړي په خپل مدار کې په خپل ځای کې خپله وظیفه سرته رسوي. الا له الخلق والامر، خبردار دیغه الله پاک ته پورا الخلق صفت خالقیت تا پیدا کوونکی دغه الله جل جلاله دا، والامر او دغه الله جل جلاله لرا صفت حاکمیت تا. نو خالق هم الله پاک تا پیدا کړي ټول شی نه الله جل جلاله دی، لہذا حکم وام دی الله پاک پکې چلیږي، دی بل چا حکم نشي چلی دی. تبارک الله رب العالمین، مبارک تعالی جل جلاله، برکت ورکوونکی د الله جل جلاله چې مالک دی ټول عالمونو دا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بلنه وکړئ د دغې ربنا. ادعوا غوښتل وکړئ ربکم د خپل ربنا، تضرعا په عاجزۍ سره، وخفیة او په پټه سره. انه لا يحب المعتدين، بشک الله پاک نه پسند کوي د معتدینو تجاوز کوونکو لره. الله نه چې غوښتل کوي نو کوم انداز د غوښتلو دا په هغه انداز الله پاک ته کته ټوټ ټوټ هم رغیر یعلم السر واخفا. که د ځون سره پس پسای وای دا د الله وروي، زړه کې چې کومې خبرې کوي دا د هم الله ته معلومې دي، آ هم الله پاک وروي. چې غوښتل کوي اعتدال په انداز سره وي، نه غوړه دا نه چې چګې چګې نورې وایي نو هغه الله کون خو نه ده، کون ته خو نه یې لګیا. نو دا معتدین چې د چګې چګې نورې وایي په د خپلې د وګونو کې الله چې دا الله نه پسند کوي. یو اجتماعي دعا، اجتماعي دعا کې وچک تک لګیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو د وګونو غوړئ نور ور باندې امین یې، تاسو امین سره پرشته هم امین یې. نو اجتماعي دعا دا ثابته ده چې زه د هغې رد کوم. خو سړی چې ځون ته خلوت کې د وګونو غوړي په دغه وخت کې د الله سره د معاملاتو لحاظ د الله نه په پټه غوړه په ټیټه غوړه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تاسو فساد مه کوئ فی الارض په مځکه کې په شرک کولو سره بعد اصلاح د دې نه چې انبیا د دغه اصلاح وکړه په توحید سره درسته قدم ځکه اوس پکې شرک مه کوئ. ودعوه خوفا وطمعا، تاسو الله جل جلاله تبلنه کوئ، هغه تعوذونه کوئ خوفا په خوف سره، وطمعا او په امید سره. د الله نه به ډارېږئ هم او د الله نه به د امید هم وي. ان رحمت الله قریب من المحسنین، بشکه سره رحمت الله جل جلاله، مهربانی دی الله جل جلاله، قریب دا نږدې دو من المحسنین، مطیعینو ته اطاعت کوونکو ته یا ښېګړې کوونکو ته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله جل جلاله هغه ذات ته يرسل الرياح چې ارولږي الرياح د هواګونې لره، بشرن چې دا خوش خبرۍ ورکوونکي وي، بین یدی رحمتې مخکې د خپل رحمت نه، مخکې د برونه نه. نو چې کله برون درومي، برون یا نویر غله د هغې نه مخکې داسې سړه هوا وچلېږي، او مخکې به چې په شیخ بدین چې وپړه کوي نو بیا برون چې دا وریږي، هوې نه هم پته ولګېږي چې دا د برونه والا هوا ده. الله فرمایي چې دا خوشخبري وي د خلکو دپاره. حتی تر دې پورې اذا قلت سحابا ثقالا، چې کله ارچګي کې دغه هواګونې سحابا د وریځې لره، ثقالا درنې. دا د الله پاک ګوره یو خپل نظام جوړ کړی ده. د میر سترګې د امیر په تپش سره الله پاک د دغې سمندرونو نه آبي بخارات چک کی، او بیا دغه سمندر کې چې کومې چپې دې ته مد جزر ویل شي، د دغې چپې نه الله جل جلاله هواګونې پیدا کړي. بیا دا هواګونې الله په دغه کوم چې بخارات چک شول این وریځ جوړه کړي، نو په دغه وریځې پسې الله ولګوي هواګونې، نو کوم طرف ته چې د برونه ضرورت وي الله یې په هغې ځای باندې راولي. خو البته د انسانونو د ګناهونو د وجې نه د برونونه که یو ځای کې ضرورت وي الله بیا په نه کوي. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، چې الله جل جلاله رستوي هواګونې چې دا خوشخبري ورکوونکي مخکې د خپل رحمت نه د برونه نه. حتی تر دې پورې اذا قلت سحابا، چې کله ارچګي کې دغه هواګونې
صحابا وریزی لرا کومی وریزی ثقالن چې درنی وي یعنی په برونه سره ډکی وي سقناه نمجا دا وچلو لبلد میتین داس شهر طرف تا سمزک طرف تا میتین چې مړاوي یعنی یابسین وچي فانزلنا به الماء بیا مجا نازلو به پدغه هوا سره الماء دی وبلرا فاخرجنا به بمجا اروبسو بی پدغه او به سره من کل ثمرات د هر قسمه میوینا نو دومره تغیرات چې سوک کوي دومره تبدیلی چې سوک کوي دومره د قدرت ولا چې سوک وي دومره د طاقت ولا چې سوک وي د هغه نبل طرف طبيعت سوک ویلی منډي وي نو د دغه طاقتونو قدرتونو مالک الله جل جلاله دا لہذا د دغه الله جل جلاله طرف نبل طرف تمنډي مو كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون کذالک لکسرنګ چې دا مثال می بیان کو د کوم اخراج د نباتات چې زو کو په به سرا دا غرنګ الله فرمای نخرج الموتى موږ بربوسو د مړیو لرا د قبرونو د دوینا لعلکم تذکرون دې پر تاسو نصیحت حاصل کوی نو په دغه برو نصر الله پاک مړام ذکر رمدی کې د هغه کې نباتات ارزرغون کی دا غرنګ چې کله د ټول انسانیت مخلوق ختم شي مړ شي بیا به الله مسلسل 40 دن برون وروري نو دا وی برون دا نباتات زرغون کی بوټي زرغون کی هغه برون بو انسانون اډو کی اگر زرغونای د هغه سره بیا انسانون الله پاکدار پیدو کی والبلد الطيب اگر شنو اسباب به هم وي خدا هم یو پکې سبب د چلاب برون اوري والبلد الطيب او بلد طيب یعنی زرخیزم زکا یخرج نباته اروزی اغنبات تی دی باذن ربه فاذن دی رب خپل سرا والذي خبث لا يخرج الا نكدا او اغم زکا خبث چې اغا خبيسي زرخیز نوی لا يخرج نو دا نربوسی الا نكدا مگر عیب جن فصل چې کوم زرخیزم زکی الله فرمای چې دغه بهترین نباتات زرغون کی او چې کوم خروپم زکی الله فرمایي چې دغه کوم فصل چې پیدا کوي نو دغه عیبجن فصل ارزرغون کی ردی وي کمزوري زیړ وي دغه رنګ د انسانونو مزکه هم دي برون سره ګوره احیا د ارض کې مزکه پرمدي شي درنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عليك بمجالسه العلماء واستماع كلام الحكماء فان الحكمه تنبت النور في القلب كما ينبت المطر النبات او كما قال چې توسي باندې لازم دي پتو باندې چې ته د علماء په مجلس کې ځون کښینه د هغه سره نوستای وکي درنګي اكم دینی دانشمن خلق دي د هغه کلام اوروي ویلې ځکه چې دغه کلام دا د مؤمن په ځل کې یو نور پیدا کوي لکه سرنګي چې برون دا په ځکه کې نباتات پیدا کی نو درنګ د قرآن مجلسونه هم په ځکه د یو نورانیت پیدا کوي نو اكم زرخیزم زکه چې هغه بهترین فصل زرغون کی او کوم ردیم زکه چې هغه بهترین فصل نه زرغوني دغه رنګ د قرآن هم دا د ابو بکر او د عمر د صحابه او کوم د زړم زکه چې اروغه وي نو په هغه کې نور هم کمالات پیدا کړل دغه قرآن ابو جهل هم اوریدلو او ابو لهب هم اوریدلو امیاد او بیاد و غیره هم اوریدلو لیکن د زړم زکه د هغه برباد وي دې وجنه په هغه کې نور هم شرطونه پیدا شول سادی رحمت الله علیه هم یو شعر یہی چې باران کې در لطافت تب اش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور ابو مخصم کوم بارون چې دا د دې په مزاج کې خو فرق نشته دا یو خوږې او بدی سپینې او بدی شفاف او بدی د سمون الهر نازل کی خو لیکن چې کله پروګرام زکه باندې وری په کې ګولې لاله پیدا کی او چې کوم په بنجر او پکسوم زکه باندې وری په کې غزي او شروي وغیرہ نور غندونه پکې ارزرغون کی نو دا د بارون نقصان خو نه ده چې آل تکي ګولې لاله پیدا شي آل تکي غندونه پیدا شي بلکې نقصان د مزکه او کمال د مزکه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون دغرنګ مجبين او الايات ايتنا دلائل یا نشانات پر سے قوم چا شکر ادا کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره
تحقیق سره موږ استول نوح علیه السلام خپل قوم طرف ته. فقال نوح علیه السلام مخکې ما وضاحت وکړو چې انا نیم سوه کول خپل قوم ته دعوت ورکړو. تقریبا 1400 سال د زندگی وا. نو ما د اید عبدالغفار وا نوح دا د دې وجې نه درته وویشل. نوح نوحا ژړو ته ویل شي د خپل قوم د پر ډېر زیات الله ته ژړلي دي. دې وجې نه مشهور شو دی په نوح باندې و. نو ما عبدالغفار وا. نو بیا په ده باندې 82 یا 84 یا 86 کسانو ایمان اروړله. خو د ده حوصلې ته سلام چې بیا هم ګوره خپله چارې نه ده پرېږدي شي. په 950 سال چې ده دعوت ورکړه که په کول کې هم یو کس ایمان اړړله نو 950 کسانو ور وړه. خو په دمره زندګۍ کې هم اله 84 کسانو. بهر حال د توحید بیان یې ته کړو. اوله شرک هم چې کړو دا د نوح علیه السلام قوم کړو. د دې نه مخکې نوره بریایي کېدلې. شرک چا نو اختیار کړو. شرک چې شروع شوه د نوح علیه السلام د زمانې نه او د ده قوم شروع کړله. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. نو ته چې قوم دې مو عبادت وکړئ د الله پاک. ما لکم نشته توس دې پورا من اله دې څوک معبود نه غیره اله د الله جل جلاله نه. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بشک سره زه ډېر په تاسو باندې عذاب یوم عظیم دی. عذاب دی اریز لوی نه که عبادت مو د الله نه وکړو. قال الملأ من قومه وته اویل سردرونه د قوم د نوح علیه السلام نه انا لنراک فی ضلال مبین. بشک سره موږ تو وینو فی ضلال مبین په ګمراهۍ واضحه کې. نوح علیه السلام ته چې موږ دی وینو چې ته ګمراه. قال یا قوم اویل وته نوح علیه السلام چې ای قوم د مو لیس بی ضلالة نشته د په مو باندې لږ کې غوندې ګمراهي هم ولکنی رسول من رب العالمین کې زه پیغمبر یا د رب العالمین جانب نه. ابلغکم رسالات ربی زه تاسو ته رسوم رسالات ربی احکام د رب د مو. وانصح لکم او زه خیر خوایم د تاسو د پوره تاسو خیر خوې غوړم د الله د عذابونو نه بچ کوم. وعلم من الله ما لا تعلمون او متمعلوم دي د الله پاک جانب نه خبره لا تعلمون چې تاسو معلوم نه دي. قومونه من العذابون در باندې ظلمي طوفانونه در باندې سي. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم. تاسو ته عجیب لګی دا خبره تاسو ته روغ ذکر من ربکم وحی د جانب نبوت وحی نبوت د جانب د رب د تاسو نه علی رجل منکم په دا سړي باندې چا د تاسو د قبیله نه ده. نو تاسو ته عجیب لګی چې موږ باندې سړی ده مشته پیغمبر روغ وحی ته بیانې فرشتہ درغلی وکنه. لینذرکم دې پر چې د تاسو وډور کې د عذاب د الله نه ولې تتقوا دې پر تاسو بچ کوی زونه د شرک نه ولعلکم ترحمون او دې پر تاسو باندې رحم وکړئ شي. فکذبوه نو تکذیب دوی وکړي د نوح علیه السلام. فانجیناه مجدت نجات ورکو والذین معه او کسان تمو نجات ورک چې د سره په کشتۍ کې فلفل کې په کشتۍ کې. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا غرق دغه کسان چې دوی تکذیب کړو د آیاتونو د ایمرا انهم كانوا قوما عمین. شک سره وو دغه خلق چې د کوم الله پاک غرق کړل دا داسې قوم عمین چې